بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم مسلمانان ورونو دی ډیره دردون کی واقعي او حادثین خبر شو چې هغه د حاجی حمید خان افریدی رحمه الله د شهادت حادثه ده. اولی به دا دردون کی نوی چې داسې یو مسلمان د الله یو بنده هغه د مسلمانانو د منځ نزي چې ټول عمر یې په خیرخواهي کې تیر کړی، مسلمانانو ته خیر رسولو کې تیر کړی وي. دغه ظالم قاتل څه وکړه ځان یې تباه کړ. حاجي صاحب ته خو څه ضرر ونه رسو، د هغه درجې نور هم جګې شو. انشاءالله د شهادت مقام ورته الله په نصیب کو. ظالم ځان جهنمي کو، ځان یې د الله په لعنت باندې اخته کو، ځان یې د الله په غضب باندې ککړ کړ. حاجي صاحب خو هغه درجې نور هم جګې شوې. دې ظالم څه وکړو؟ بلکې دا یې وکړه چې مسلمانان یې هغه د دې خیر نه محرومه کړه. په دغې محله کې علاقه کې سپین ږیري ماشومان، ځوانان، نارینه زنانه ټول به د دې اواز اورېده، اذان به اورېده او 15 وخته به د الله کور ته راغوښتل. او بیا خاص کر په دې جمعې یخنۍ کې جومات ته راتلل او اذان کول، مسلمانانو ته دا اواز کول چې الله اکبر الله اکبر. د الله جل جلاله د دین شعائر هغه به پورته کول. او دا بدبخت انسانان را پاسېږي او دغسې هستیانې هغه د منځه وړي. د غرض مې دا ده چې دغه ظالم قاتل بدبخته حاجي صاحب ته ضرر نه دی رسولی. د حاجي صاحب درجې نورې جګې شوې، د شهادت مقام ورته الله ورکو. خو ده دومره وکړل چې ځان یې جهنم ته وارته او مسلمانان یې ودردول، مسلمانان یې دغې خیر نه نامحرومه کړه. او دا هم واورئ چې انشاءالله د حاجي صاحب هر قطره قطره د ویني الله به د دې په مقابل کې دومره موحدین مسلمانان پیدا کی چې دا ټول علاقه به الله په برابر کی. او حاجي صاحب ته به د هغې ټول ثوابونه ځي د الله په فضل سره. او دا د رب العالمین نظام هم داسې دی، اکثر په داسې حادثو سره رب العالمین هغه دین مخ په وړاندې بوځي. او داسې شهادتونه هر چا ته ورکوي نه، دا لوی مقامي شهادت ورکول او د چا په وجه باندې یو دین ښکاره کول، دا هر چا باندې الله جل جلاله نه کوي. د در خو واقعا ټول مسلمانانو ته هغه درد دی او خفګان دی، خو بالخصوص د حاجي صاحب رحمه الله هغه د هغه د زړه غوښې ټوټې چې د هغه اولاد همدغه رنګې د هغه اهل همدغه رنګې د هغه احباب دوستان ټولو ته همدا تسلي ورکو. او دا ورته ویو چې خامخا خفګان خدا خامخا راځي، ځکه دا یو لوی مصیبت دی. فطرت د انسان دا ده چې دا به خامخا خفه کېږي. خو ورسره د دې دا هم واورئ او بلکې په دې باندې زه وایم چې مسلمان هغه شکر وباسي چې الله جل جلاله یو چاته شهادت دا ور په نصیب کی. محترمو دا دنیا دې کې هیڅوک نه پاتې کېږي. د څومره انبیا د 1 لک نه زیات دي، ټول د خاورو لاندې شوي دي. نبي صلی الله علیه وسلم داسې نور صحابه وغیره ټول ځي. کامیاب انسان هغه دی چې هغه په داسې حالت کې لاړ شي چې الله دې راضي. دا عظیمه خبره ده. موږ هم دعاګانې کوو چې الله هر وخت کې چې موږ ته مرګ د شهادت راکړي. دا خو لویه درجه ده. د په دې اساس باندې
ټولو ته دا تسلی ورکو چې دی وخت کې شیطان هم ډېر سخت زور کوي دا خفګان چې شیطان هم ډېر زیاتی قسمه قسمه وسوسې ورته چي دا وسوسه هم ورته چي چې لکه که چېرته دې دا ځان نه کولی او یا وتلی نه وی دا به نه وی شوی نه بلکې دا واورئ د حاجي صاحب دغه عمر د دې نه افله یو څاڅکې اوبه هم د عمر نه وي پاتې د حاجي صاحب د پیدایش نه مخکې څه کې بلکې د اسمان او د ځمکې د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د انسانانو تقدیرونه لیکل شوي دي ته سوچ کوه یعنی د حاجي صاحب او زمونږ د ټولو د دنیا او د اسمانونو د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې دا هر څه لیکل شوي دي دا د هغې عمر محترم و نو په دې اساس باندې ولو که دا د دنیا هر ګوټ ته تللی وی او د هغه مرګ دلته لیکل شوی دې ته به ځان نه رسوو نو دا به سړی نه وایي که داسې نه وشوي داسې به نه وشوي او که داسې نه وشوي داسې به نه وشوي بلکې د الله څخه داسې وایم چې زموږ داسې دا فتنو زمانه ده چې په دې وخت کې زموږ نه یو مسلمان زموږ پلار زموږ ورور زموږ خپلوان زی او په اسلام کې زی الحمدلله ویل کول پکار دي شکر د الله ویل ایستلی چې یا الله د فتنو زمانې دي ماښام کې سړی کافر وي سار کې مؤمني سار کې مؤمني ماښام کې کافري دومره فتنې دي او په اسلام کې سړی نه هغه لاړ شي او ابدي هغه د کامیابۍ دغه شي نو دا ډېر د ځان په دې باندې د الله شکر ایستل کول پکار دي باید چې مسلمان بنده په دې باندې شکر وباسي او بیا داسې د عزت مرګ شهادت چې د هغې ساری نه وي د دې نه مخکې دا د سلفو ډېر سلف هم داسې تېر شوي دي سبحان الله او خاص کر په دغه سار کې منځونو کې هغه شهیدان شوي دي د هغې په جمله کې عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه په باره کې راځي چې هغه دعا وکړه چې یا الله ما ته شهادت مر راکړي او په مدینه کې راکړي او ځکه وایي چې زما نور دغه زیات شوی دی او رعیت مې ډېر زیات شوی دی نو خلکو تعجب وکړه چې دا څنګه شهادت هم غواړي په مدینه کې غواړي حال دا دی مدینه کې خو هېڅوک کافر داسې څوک نشته دی وایي 3 ورځې بعد تقریبا چې هغه د سحر په جمع ولاړو یو کافر بېدینه رالی او مونځ کې پسې ولاړو او په خنجر باندې وو او بس دا سینې نه یې وله بار ویسته او د هغې نه شهید شو نو عمر هو د شهادت ارمان کړی او په مدینه کې د سهار په مونځ کې هغه وو همدغه رنګې علي رضی الله عنه چې و دام خلیفه دی علي رضی الله عنه دام په سهار کې مونځ کې واله شوی دی تاسو سوچ کوئ دا د سهار کې دا لوی لوی شهیدان شوي دي په دې وخت کې همدغه رنګې عثمان رضی الله عنه هغه هم شهید شوی دی ظالمانو د لاسه داسې نور هم ډېر دغ شوي دي ورځ مې دا ده چې دا داسې مرګ او شهادت ته او بیا مونځ په مونځ کې او په جماعت کې دا مرګ الله هر چا ته نه راولي محترمو دا خو الله چې په چا باندې رحم وکړي شهادت مر او بیا په مونځ باندې او په جماعت کې سبحان الله دا خو ډېر زما په دې باندې سړی هغه شکر وباسي د الله حمد ادا کړي چې الله مونږ ټول ستا بندګاني ټول در رواني مونږ که ته ټول اخلي که مشر رانه اخلي که کشر رانه اخلي ټول یو ځل اخلي ټول تا ته تیاري ځکه ستا بندګاني او په هر حال باندې زمونږ په اسلام کې هغه صبر دی صبر به کوو په دې وجه باندې د حاجي صاحب حمید خان رحمه الله ټولې کورنۍ ته د الله جل جلاله نه د زړه صبر غواړم الله دې د هغې په سینو باندې د صبر پټۍ راواچوي او د هغې برکت دی الله د هغې په اهل او په کور په ټول کلي کې هغه واچوي او هغې ته دې الله جل جلاله 8 واړه جنتونه ورکړي او کله چې زمونږ ته مر راځي مونږ ته دې الله جل جلاله هغه شهادت راکړي او دغه ظالمان د الله په دنیا باندې تباه او برباد کی او آخرت خې تباه دی باذن الله د الله په حکم سره هذا وبالله تعالى التوفيق